نو موږ اوس په آرمیچار کې ګرځو او دا یو تاریخي عمارات بلډینګ ته ودرېدو. نو بقایا به موږ ته معلم ساحل صاحب موږ له معلومات راکړي د دې په باره کې. تاریخ هم تاسو کتلی شئ، کم تاریخ دی 1940. نو ساحل صاحب دې باره کې تاسو ووایئ چې دا بلډینګ څه تاریخ لري د بټي کوټ په دغه کې او څه. سلامونه قدرمنو دوستانو، دا خو د کانال ریاست مربوط د پارمیچار ساحه ده، د پارمیچار امریت دی، دا خپله د امریت ساحه ده او دغه چې تاسو وینئ دا فلحال پوسته ده. مخکې د روسانو په وخت کې دا دلته سینما وه. دې خواته که تاسو تاو شئ یا پلزی شته دی، هغه د سکرین دغه شته، اوس هم هغه شته دی چې سکرین هغه پروجیکټور دغه به و دلته، او لاندې به ورته روسانو چوکۍ اچولې وې، دغه میدان تاسو ګورئ. نو دا هغه ساحه وه. اوس فلحال پکې امنیتي ځواکونه پراته دي، پوسته ده پکې امنیتي، او دا خواوشا کورونه چې ګورئ دا ټول دولتي کورونه دي، او همداسې عام خلک پکې اوسېږي. او دغه باغونه کورې دا د تورنجان دي، او خواته نور نارنجان او نور کجورو بوټي د خرما ټول بوټي شتون لري. او امریت هم چې دی خواته د خپله د مامورینو ساحه خپله ده، او دغه د پارمیچار د کانال مربوط سیمه ده. دغه د سینما پروجیکټور دغه و، دغلته لاندې به ورته روسان ناست وو. نو ډېره غټه ساحه ده، خپله دا نه ډېر اطاقونه لري، او زیرزمیني نو داسې دغه شته چې زیرزمیني لري، خو تر اوسه یې د خلکو دا لاره نه ده پیدا کړې چې زیرزمیني ته لاره کوم ځای کې ده. کور ودان مننه، ژوندي اوسئ.